د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد مهمه لیدنه. ملا یعقوب وایي بهرمیشتي افغانان کولی سي چې په آزاد ډول خپل هیواد ته راسي. همدارنګه نوموړي ویلي چې شته ستونزې به هم ډېر ژر حل سي. دا چې ملا یعقوب مجاهد له چا سره لیدلی، هغه د تیر نظام له کارکوونکو کومه غوښتنه کړې او څه یې ویلي. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هیواد کې به شته ستونزې ډېر ژر حل سي. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو له ځینو استازو سره په کتنه کې ویلي چې په هیواد کې شته ستونزې به ډېر ژر حل سي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ مولوي محمد یعقوب مجاهد په دغه لیدنه کې همدارنګه ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له هیواده بهر افغانان هم باید له اوسني فرصته په استفادې د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په دې هکله تلونیوز ته وویل د دفاع وزارت سرپرست د دغو هیوادوالو له ویناوو او وړاندیزونو له هرکلي سره ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټینګار یې کړی چې هغوی باید د هیواد په سوکالۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي د دغه وزارت سرپرست په اروپا کې له میشتو افغان علمي او فرهنګي شخصیتونو سره په کتنه کې ویلي په بهر کې میشت افغانان کولی سي په پوره ډاډ سره خپل هیواد ته راستانه سي او د هیواد په بیارغونه او پرمختګ کې ونډه واخلي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان په دې هکله زیاتوي د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په اروپا کې له میشتو افغانانو سره په کتنه کې د پروژو د پلي کېدو او د هیواد د پرمختګ په هکله خبرې کړي دي او شهاب الدین دلاور ډاډ ورکړی چې په بهر کې ټول میشت افغانان له بشپړ ډاډ سره خپل هیواد ته دې راستانه سي. په اروپایي هیوادونو کې ځینې میشت افغانان چې کابل ته راغلي او د اسلامي امارت له ځینو چارواکو سره اوس لیدلي، دغه لیدنې او کتنې یې ښې او ګټورې بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې میشتو افغان څیرو تر دې مخکې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کورنیو، پوهنې، ارشاد، حج اوقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو له سرپرستانو سره په لیدنو کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.